سلامونه درنو لیدونکو د ثبات په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په بهرني سیاست باندې غږیږو چې د تیرې یوه پیړۍ کې ولې ثبات نه ده موندلی. بهرنی سیاست په نړیوال سټیج کې د ملي منافعو تعقیبولو ته وایي. افغانستان له نړۍ سره د دولت ملت په توګه له څه باندې یوې پیړۍ راهیسې منظمې اړیکې لري او په ځینو وختو کې په موقت ډول پرې سوي دي، خو بیرته بیا په وسیع ډول پراخې سوي دي. افغانستان په تیرو څه باندې سلو کلو کې شاوخوا نیمه پیړۍ له نړۍ سره باثباته بهرنۍ اړیکې درلودې او ان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال داسې بهرنی سیاست لوبولی چې د سترو قدرتونو په ګاونډ کې د دغه غریب افغانستان ثبات یې ساتلی و. سره له دې چې د افغانستان جیو ستراتیژیک او موقعیت ته ډیر څیړونکي د یو داسې فکټور په توګه اشاره کوي چې ثبات یې له کړکېچ سره مخامخ کړی او د بهرني سیاست له اړخه په تېره څه باندې یوه پیړۍ کې د افغانستان بهرنی سیاست دومره ډیر متزلزل او سل درجې یو بل اړخ ته اوښتی چې د ټول افغانستان سیاسي ټیکاوې لړزولی ده. یو مهال د افغانستان بهرنی سیاست د انګریزانو، بیا د شورویانو، روسیانو او په وروستیو 20 کلو کې د امریکا او لویدیځ پر سیاسي لیدلوري کې ترسیم شوی و. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان کې بهرنی سیاست دومره ډیر بدل را بدل شوی او یا ثبات نه ده درلودلی. دغو سیاستونو څومره د افغانستان سیاسي ثبات ته صدمه رسولې ده. نن پر همدې مسلې له درانه استاد ډاکټر صاحب عثمان استاد طریق سره بحث کوو. ډاکټر صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. که له همدغه ځینه پیل وکړو چې تېرو 100 کلو کې د افغانستان بهرني سیاست ته یو ځغلنده کتنه که تاسو هم وکړئ څه ډول وه؟ بله، عاصم صاحب در تاسو نه مننه چې دغه بحث زمینه برابره کړه. او زه فکر کوم چې اصلا د افغانستان د جغرافیا حساسیت د تاریخ په اوږدو کې د دې لامل ګرځېدلی چې د افغانستان خاوره تر یرغلونو لاندې راشي. دغه یرغلونه په تیرو زمانو کې یو لامل درلود او په اوسنۍ 21 شلم پیړۍ کې بل لامل د اسکندر نه نیولې تر مغولو بالاخره شوروي اتحاد د یرغل یوازینی لامل دا و چې افغانستان لاندې کې او د افغانستان د لارې هند ته ځان ورسوي یا توده اوبو ته ځان ورسوي. تاسو معلومه ده چې د شلم پیړۍ په سر کې کله چې نړۍ په دوه قطبونو باندې ویشل شوې وو، شوروي اتحاد له یوې خوا او د لویدیځ کامپ له بلې خوا د افغانستان په سر لانجه و. لانجه په دې معنی چې په هغه وخت سردار داود حکومت چلول. شورویان غوښتل چې افغانستان لاندې کړي، د دې لپاره چې داسې فکر کاوه چې اصلا ناپېیلې هېوادونه، هغه وخت افغانستان ناپېیلې سیاست چلوه، ناپېیلې هېوادونه د سوسیالیستي کمپ طبیعي ملګري دي. په هر حال اقتصادي جغرافیه منازعه د زبر ځواکونو ترمنځ د دې لامل شوی چې افغانستان په دغه مخصوصا وروستۍ نیمه پیړۍ کې له امنیت او ثبات نه بې برخه شي. استاد اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان بهرني سیاست ته که په دې تیرو څه باندې 100 کلو کې د امیر عبدالرحمن خان را دې خوا وګورئ ولې ډیر متزلزل و؟ خو په افغانستان کې د مختلفو نظامونو، مختلفو حکومتونو په راتګ سره د افغانستان بهرني سیاست مختلف استقامتونه د تاریخ په اوږدو کې درلودې.
یا وقت د سلطنت با واکمنی که افغانستان ناپیل سیاست بیطرفی سیاست چلوه. افغانستان نگفتل که با نریوال منازعاتو که زان ورگت چی و خپل سیاسی ثبات للاس ورکی. رمده که بلا سلطنت مناسب بکنه که افغانستان بیطرفی سیاست غورکی خو منتها ورست لیاغنه که افغانستان که سلطنت د سردار داوود د کودتا با حساب بانده لنگ شو. سردار داوود حکومت با ورستی کلونو که د افغانستان ناپیل سیاست دولک نااندوله شو. لاملی هم داو که حزب دموکراتیک خلق افغانستان و د حزب دموکراتیک خلق افغانستان یو انشعابی دلالک پرچمیان خوختل چه په نظام کې نفوذ ولري د شورویانو په ملاتړ په افغانستان کې دې ته زمینه برابره کې شورویان یرغل وکړي. په هماغه وخت سره له دې افغانستان ناپیل سیاست چلاوه. خو دغه ناپیل او بیطرفی سیاست زمون په تاوان تمام شو. دا د دې لپاره چې په هغه وخت د شورویانو په شاوخوا کې امنیتي کمربند د لویدیځوالو لخوا د ناتو، سنتو او سیتو نظامی پکتونو له لارې راتاو شوي وو او افغانستان د دغه امنیتی کړۍ نه لرې پاتې وو. یا په بل عبارت په افغانستان کې د همدغه بیطرفي سیاست له مخې د قدرت خلا موجود وو او دا شورویانو ته جرأت ورکړ چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او جګړه پیل شي. پس له هغه نه یعنی تاسو وایي چې بیطرفه باید نه وای په هغه وخت کې د افغانستان بهرنی سیاست باید بیطرفه نه وای. کوم طرف په هغه وخت کې باید غوره کړي؟ باید بیطرفه نه وای د دې لپاره چې شوروي بالقوه خطر وو او اندونیسیا د مثال په توګه که بیطرفی سیاست چلاوه د شوروی د خطر نه لرې وو. اما افغانستان د شوروي په ګاونډیتوب کې قرار درلوده او په ځانګړې توګه کله چې جمهوري نظام غوښتل چې خپل اقتصادي، امنیتي او نظامي اړیکې له شوروي سره ښې کړي او په دغه برخه کې سره له دې چې غربي هېوادونو ته د افغانستان مخکني نظامونو د ښه اړیکې د تامین په برخه کې مراجعه کړې وو او په ځانګړې توګه د افغانستان مخکني مختلفو حکومتونو غوښتل چې د لویدیځوالو نه وسلې ترلاسه کړي او لویدیځوالو په ځانګړې توګه د امریکا جواب رد وو. افغانستان جمهوری نظام دې ته مجبور که چې بالاخره د شوروي اتحاد نه وسلې ترلاسه کړي او بالاخره هغه ناانډولي که د افغانستان و پاکستان ترمنځ په امنیتي لحاظ موجود و هغه تر یوې اندازې تامین کړي. خو په هر حال د افغانستان ناپیلي سیاست ورو هغه انډول چې باید لازم بو له لاسه ورکړي او دغه ناانډولي د دې لامل شو چې افغانستان د شوروي اتحاد تر گزار و تیری لاندې ونیول شي. او وروسته هغه شما گفتین از یک
شما از یک طرف استاد گفتین که سیاست بی‌طرفی افغانستان باید سیاست بی‌طرفی را تعقیب نمی‌کرد، ولی داخل گفتین که بی‌طرفی سیاست یا عدم توازن نگه داشتن سیاست باعث ازی شد که افغانستان ثبات خود از دست بده و وارد جنگ ها شود. یعنی هم بی‌طرف چطور میتونه هم بی‌طرف باشه و هم توازن نگه نداشته باشه؟ یعنی هر دوی شده میتونه در ایزنامه؟ بی‌طرفی سیاست معنایش بود که افغانستان در این کمپ‌های نظامی که در منطقه و بخصوص کمپ نظامی سنتو وجود داشت در شمولیت نداشت و کوشش در جهتی بود که افغانستان از شرق و غرب کمک های لازم و خصوص در عرصه اقتصاد به دست بیاره. اما در عرصه اقتصاد حدود سیاست بی‌طرفی افغانستان کامیاب بود. در زمان استقرار سلطنت افغانستان توانست گام‌های استواری به طرف مدرنیته برداره. بسیاری از پروژه های اقتصادی و اجتماعی در افغانستان پیاده شد. اما باری که این سیاست موازنه خود در وقت استقرار حکومت داود خان از دست داد، در افغانستان یک خلأ قدرت ایجاد شد. خلأ قدرت به این معنا که سیاست بی‌طرفی در برابر قدرت که او تمایلات هژمونیستی در منطقه داشت از یک طرف، و دیگر همسایه جنوبی افغانستان که پاکستان بود و عضویت پکت نظامی سنتو را داشت. سیاست بی‌طرفی کارایی خود را از دست داد و افغانستان معرض به تهاجم شوروی شد. من باز هم تکرار میکنم که در همون وقت با ملاحظه خطر بالقوه که از طرف اتحاد شوروی و جانب افغانستان موجود بود، افغانستان باید شمولیت پکت سنتو را میپذیرفت تا جلو تجاوز شوروی گرفته میشد، یا با عبارت دیگر کمربند امنیتی یک القش باید از افغانستان میگذشت تا افغانستان از تجاوز شوروی مسئول بمانه. و میتونی چقدر تغییر بزرگ در وقت در سیاست خارجی خود یک بار افغانستان تجربه کنه یا به وجود بیاره؟ این امکانات موجود بود؟ امکانات به دلیل از این موجود نبود که اصولا در سالهای اخیر حکومت سردار داوود حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ارکان دولت به قدر کافی نفوذ کرده بودند و در واقعیت امن سیاست خارجی افغانستان و کنترلش به دست حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. اما در سالهای متوسط حکمروایی سلطنت و اواخر سلطنت در دهه قانون اساسی امکانات عظیم موجود بود که یک چرخش در سیاست بی‌طرفی افغانستان به وجود بیاید و افغانستان استقامت سیاست خارجی خود را به طرف غرب متمایل بسازد. در اون وقت موجود بود، اما در وقت حکومت سردار داوود ناوقت شده بود. اشتباهاتی هم از طرف داوود خان صورت گرفت. در رابطه با سیاست خارجی افغانستان وقتی که صحبت میکنیم، این نکته هم قابل تذکر است که بعد از اینکه اتحاد شوروی مجبور شد از حاکم خود از افغانستان بیرون بکشه
مجاهدین قدرت به دست گرفتن. مجاهدین به شکل غیر مستقیم در تحت کنترل پاکستان قرار داشتند. از یک بار شما معلوم است موافقتنامه ژنو که با روسیه با شوروی یه وقت امضا شد، در واقع به نمایندگی از مجاهدین پاکستان وارد شده بود، امضا کرده بود. شورای پاکستان اشتراک کرده بودند، موافقتنامه را امضا کرده بودند. معنای از این گپ است که در واقع سیاست افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم در تحت کنترل پاکستان قرار داشت و پاکستان هم با استفاده از این موقع در داخل افغانستان برای که بعد از خروج قوای شوروی در افغانستان اسلحه به جا مانده ذوب شوه، منحل شوه، از بین بره، به شکل بسیار زیرکانش جنگ های داخلی را در داخل افغانستان سر و سامان داد. بله استاد، تاسو که د افغانستان بهرني سیاست ته له همدغه منظر نه سړی وګوري په 15 کلونو کې یا 14 کلونو کې مثلا دومره ستر تغییر راوسته. مثلا د سردار داود په جمهوریت کې افغانستان یا تر هغه نه مخکې سلطنت وخت کې تقریبا بیطرف و، بیا د کمونیستي کودتا پر وخت باندې تقریبا د شوروي بلاک کې په بشپړ ډول باندې تقریبا د افغانستان بهرنی سیاست ترسیمېده. کله چې مجاهدین راغله بیخي د لویدیځ او د پاکستان په چوکاټ کې دا راغی. دغه ستر بدلون تقریبا د 12 لسیزو په دننه کې څومره افغانستان عمومي ثبات او د بهرني سیاست اساسات ورته ونړول، له منځه یوړل. له هغه نه وروسته هم بیا تقریبا دا مرحله او د دوره همدغسې دوام کړی ده. یو مطلب ته تاسو په مولوی او دا په دغه معنا چې سیاسی کورنۍ ثبات د کرد بدنه د مختلفو دلو فرهنگی دل سیاسی دل و بالاخره ټولنیز دلو ترمنځ رامنځته کیږي او تعامل په چوکاټ کې رامنځته کیږي. که مونږ د افغانستان سیاسی تاریخ ته کتنه کوو، د دغه تعامل عالی ترین مرجع لویه جرګه ده. لویه جرګه د افغانستان د افغاني ټولنې مختلف مرکبات راټولولې او د مختلفو ډلو ترمنځ د تفاهم لاره د دې لامل ګرځېدلې چې مثلا د لویې جرګې لخوا یو اساسي قانون چوکاټ رامنځته شي و د هغه اساسي قانون په نافذېدو بالاخره سوله او سیاسي ثبات تنظیم شي. اما په دغه کورنۍ میکانیزم کله چې یو بهرنی میکانیزم ورګډ شو یا مداخله وکړه، د دوالو ترمنځ تقابل رامنځته کیږي او دغه تقابل ثبات او امنیت له ګواښ سره مقوي. په افغانستان کې دغه کورنۍ میکانیزم دوه وار، البته د افغانستان په معاصر تاریخ کې دوه وار تر شوال لاندې راوستل شو. یو د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې او بل د نړیوال نظامی ائتلاف د امریکا د سربالي په سر، کله چې امریکا د تروریزم تر پلمې لاندې په افغانستان باندې یرغل وکړ. په دغه دواړو حالاتو کې موږ وینو چې په افغانستان کې د وینې سیلابونه جاری شو، امنیت له منځه لاړ او د افغانستان ناامني په نورو د سیمې هېوادونو باندې منفي اثر واچو. بناهن ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې تر هغه وخته پورې چې موږ
پرته له بهرني دغه مداخله نه د افغانستان په دننه د امنیت د تامین په برخه کې مخصوصا په دودیزه توګه د لوی جرګې له لارې تامین ونه کړو موږ همیشه له جنجالونو سره مخ کیږو. مننه. صحیح. د کمونیستي کودتا نم کراتیر شو، وروسته د مجاهدینو حکومت او کورنۍ جګړو نم کراتیر شو. د طالبانو 13 دوره وه خو چا ډیرو په رسمیت نه و پیژندلی، یوازې د 3 هیوادو سعودي عربستان، امارات او پاکستان په رسمیت پیژندلی و. یعنې بهرني سیاست کې دومره ډیر څه د بحث نشته، یو منزوي حکومت و تقریبا. وروسته په دې 20 کلو ته هم ستاسو اشاره وکړله تقریبا د لویدیځ د هیوادونو سره پراخې اړیکې وي او د افغانستان سیاست د همدوی په چوکاټ کې ترسیمېده، خو ورسره هممهاله مثلا افغانستان له چین، روسیې سره او دارنګه له ایران سره چې د لویدیځ تقریبا سیالان یا مخالفین بلل کېږي، له دوی سره منظم یو ښې اړیکې درلودلې. نو هم له لویدیځ سره ښې اړیکې وي او هم له دغو د لویدیځ له سیالو حکومتونو سره. دغې دورې ته څنګه ګورئ استاد؟ د جمهوریت په وخت کې هماغسې چې ما مخکې اشاره وکړه په دغه کورنۍ د امنیت په میکانیزم باندې دغه بهرنۍ مداخله اضافه شو او دا دغه دواړو ترمنځ ټکر د دې لامل وګرځېد چې افغانستان بې ثبات شي. دا یو مطلب و بل دا چې نړیوال نظامی ائتلاف د امریکایانو په سربادي هیڅ کله نه غوښتل چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حکومت چې د سولې او جګړې نوښت په لاس کې ولري موجودیت ولري. له همدې کبله تاسو ته معلومه ده په هغه وخت کې امریکایان هغه مخکنی د عدم ثبات سناریو چې د شورویانو لخوا پیل شوی و او نیمګړی پاتې شوی و، د دې لپاره شوروي په افغانستان کې شکست وخور. غوښتل امریکایان چې هغه نیمګړې پروسه بیا له سره پیل کړي، مکمل کړي. له همدې کبله محلي پولیس رامنځته شو، ملیشایی قوتونه جوړ شو، امنیتي شخصي کمپنیګانې جوړ شو او له بلې خوا نه دا خو کورني مسایل و. زما هدف د بهرني سیاست و. دا خو اوس کورنۍ مسلو کې کیدای شي ډېر څه رامنځته شوي. بهرني سیاست کې افغانستان دغه وخت کې لویدیځوالو څومره مداخله کوله، څومره یې غوښتله چې د افغانستان بهرني سیاست د دوی ګټې تعقیب کړي؟ خو بهرني سیاست د افغانستان بهرني سیاست ائتلاف نظامی په لاس کې و. تاسو معلومه ده چې اکثرا وزیران، والیان د بهرني قوتونو لخوا ټاکل کېده او په ځانګړې توګه فوکس او تمرکز د بهرني چارو وزیر کې و او بهرني چارو وزیر د بهرني قوتونو لخوا ټاکل کېدل. له همدې کبله نړیوال نظامي ائتلاف چې د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو سره ښه اړیکې درلوده، د همدغه اړیکې پر بنسټ باندې غوښتل چې په افغانستان کې هم د لاسپوڅ حکومت له نورو بهرني هیوادونو سره اړیکې جوړ شي، یعنې د دواړو ترمنځ اړیکې جوړ شي. او په دغه موده کې هماغسې چې تاسې ویلې رښتیا چې افغانستان له ګڼ شمېر غربي، شرقي، اسلامي او د سیمې هېوادونو سره ښې اړیکې درلودې. او دا د دې معنا لري چې هلته امریکا د افغانستان بهرني سیاست پر مخ بیول، نه افغانان. ابتکار د امریکا په لاس. اوس په همدغه دوره کې
بله. په همدغه دوره کې ستاسو نقد به په کوم برخه باندې چې افغانستان کوم کار په دغو د جمهوریت په 100 کلو کې په بهرني سیاست کې باید کړی وای چې ویې نه کړله. ځکه لږ مخکې مو اشاره درلوده چې د افغانستان بهرني سیاست باید لویې جرګې ټاکلی وای، خو دلته هم لویې جرګې اساسي قانون پاس کړ او هلته د افغانستان بهرني سیاست پکې معلومو، تقریبا هغه اصلي خطوط معلومو. کوم کارونه افغانستان ته په زیان اوسي هغه مثلا تاسو وایئ چې ادامه دا ده چې د لویدیځ په هغه باندې کول، په امر باندې د دوی په لارښوونه باندې چې هغه باید افغانستان نه وای کړي، هغه کوم کارونه؟ کارونه چې باید هغه وخت چې وایي هغه دا ده چې لومړی باید بهرني قوتونو ته ویلی وای چې افغانستان خوشی که بهرني عسکر افغانستان نه ووځي. دا یو کار. کله چې د بهرني قوتونه د افغانستان نه وتل، په دغه حالت کې افغانستان د خپل ملي واکمني خاوند ګرځېدلی وای. به ملي واکمني په فضا کې افغانان کولی شي یو بل سره په تفاهم، مثلا د لویې جرګې د تدویر و تشکیل له لارې یو نوی اساسي خاوند وګرځي، نوی اساسي قانون نوی حکومت ته رای اعتماد ورکړي او دغه نوی حکومت خپل بهرني اړیکې د افغانستان یو داسې افغانستان چې خپلواکي لري د بهرني اړیکې سره برقرار کړي او وساتي. دغه کار ونه شو. د دې لپاره ونه شو چې په دغه 40 کاله کې امریکایان په غرور و سرزوري کې غوښتل چې افغانستان کې پاتې شي او د نظامي عهدې ولري او افغانستان تر نامعلومې مودې پورې د بهرني قوتونو د امریکا او د هغه د ملګرو لخوا کنټرول شي. اصلي خبره به دې که چې هغه شما مخکې ویل افغانستان له لارې امریکا او لویدیځ غوښتل چې آسیای مرکزی ته لار پیدا کړي او په هغه د تیلو او ګازو پر زیرمو باندې ولکه ولګوي چې په آسیای مرکزي او بحیره کسپین کې موجود دی او تر اوسه پورې هماغه چې لازم دی استخراج نه ده شوی. نو افغانستان ولې دا کار ونه شو کړلی چې دومره قوي مداخله هم درلودله او د افغانستان بهرنی سیاست هم تاسو وایئ چې دوی په لاس کې وو، دوی مداخله هم کوله، دلته عسکر هم وو او هدف هم ده و، بیا ولې ونه سو کولی؟ ولې څه شو؟ ولې دا کار ونه سو کولی؟ ولې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته دوی لاسرسی پیدا نه کړ؟ خود لاسرسی د دې لپاره پیدا نه شو چې ګوره که دغه تاریخ ته یو څه کتنه وکړو، د بون دغه کنفرانس چې جوړ شو د بون په چوکات کې هغه موافقت چې لاسلیک شو، په هغه وخت کې د افغاني ټولنې دوه مرکبات د سیاسي پروسې نه لرې پاتې شو. یو طالبان له بلې خوا حزب اسلامي، دغه دواړه حاشیې ته ولوېده او وروسته له څو کلونه چې تېر شو دوی وکولی شو چې هلته زمونږ په ګاونډیتوب پاکستان کې ځان ته لوژستیک بیز یا عدې جوړې کړي او د دغه لوژستیک بیز له لارې، البته په دغه برخه کې د طالبانو تشخص معلومه ده او حزب اسلامي دومره زیات رول نه درلوده. د دې لپاره چې حزب اسلامي زما په نظر تر زیاتې اندازې پورې د پاکستان سیاست چلاوه. په هر حال پاکستان غوښتل چې دغه قوت نه د نړیوال نظامي ائتلاف په وړاندې ګټه پورته کړي او
امریکایان دې ته هل کې چې خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. دا ولې د دې لپاره چې پاکستان په دې باندې ښه پوهېده چې امریکا د دې لپاره افغانستان ته راغلی چې د افغانستان له لارې پر پاکستان باندې نفوذ واچوي، په پاکستان کې شر و شور پیدا کی او د دغه شر و شور نه بالاخره د پاکستان ضروي وسلې تر کنټرول لاندې راوړي. خو ډیر ستاسو د نظر برعکس استاد فکر کوي، هغوی وایي چې پاکستان د امریکا په لاس کې و، د پاکستان له لارې افغانستان ته داخل شو. پاکستان لاره نه وای ورکړې خو افغانستان ته نه سو داخلېدلی، او د پاکستان بهرنی سیاست چې دا د لویدیځ په لاس کې دی. دوی ټول نظامي مشران، سیاسي مشران چې تقاعد شي لویدیځ. زما پوښتنه د منځنۍ اسیا په اړه باندې و. تاسو ویلي چې منځنۍ اسیا ته مثلا امریکایانو غوښتل چې لاسرسی ولري او هلته دا کومې طبیعي زیرمې چې دي دوی باندې هغه کنټرول ترلاسه کړي. نو خو افغانستان برعکس مثلا که امریکا غوښتلی خو ورتلی شو، خو افغانستان وتوانېده یا بهرنی سیاست وتوانېده چې هغه تقریبا لویدیځ په منځنۍ اسیا کې لاس وهنو ته که د ستاسو دا خبره یا ادعا سمه یې پرې نږدي، برعکس افغانستان له منځنۍ اسیا سره ښه روابط په دې تېرو 20 کلو کې جوړ کړه. دلته د څو دغسې نزاکت موجود دی. زه داسې فکر کوم چې امریکا د پاکستان سره امنیتی او استراتژیک تړون درلوده او نه غوښتل چې پاکستان د افغانستان له لارې دومره خفه شي او ناراضه شي چې بالاخره دغه امنیتي او استراتژیک تړون تر سوال لاندې راوستل شي. که پاکستان د امریکایانو پر ضد په کلک دریځ ولاړ شوی وای، په دغه حالت کې هغه لوژستیک لارې چې امریکا غوښتل د پاکستان قلمرو نه خپل نظامیان اکمال کی، هغه لار که بندیده د افغانستان په دننه امریکا دومره توانمندی ندارد که جګړې ته دوام ورکړي. بناهن امریکا هم غوښتل چې پاکستان ناراضه ونه ساتي او هم غوښتل چې د پاکستان په وړاندې ځینې تحرکات د دیورند د کرښې په دواړو خواو کې رامنځته شي چې پاکستان امنیت تر سوال لاندې راوستل شي او بالاخره نړیوال نظامی ائتلاف په دې باندې کامیاب شي چې د پاکستان ضروي وسله تر خپل کنټرول لاندې راوړي. تاسو ته معلومه ده چې په هغه وخت کې د ایساف و نړیوال نظامی ائتلاف لخوا افغانستان و پاکستان دوسیه د افپاک تر مدیریت لاندې نیول شوی وو، یعنی دغه دواړه هیوادونه په یو دوسیه کې شامل وو د افپاک تر نامه لاندې. معنی دا وو چې نړیوال نظامی ائتلاف غوښتل چې په پاکستان کې په غیر مستقیمه توګه مداخله وکړي، اما پاکستانیان افغانستان په دننه نړیوال نظامی ائتلاف ته دومره جنجال ایجاد که چې نړیوال نظامی ائتلاف د افغانستان په دننه مصروف پاتې شو او دغه سناریو د افپاک سناریو تحقق ونه موند.
راځي استاد لږ مشخص د افغانستان د ګاونډیانو په اړه باندې د افغانستان د بهرني سیاست ته اشاره کوو. د سلطنت په دوره کې او د سردار داود په جمهوریت کې تاسو وایي چې خو وروسته جنگونو کړکېچن او هغه تعادل پکې له منځه لاړ. مشخص ډول باندې دغه شلو کلو ته په لنډو کتنه کوو مثلا د افغانستان بهرنی سیاست یوازې لنډ ځواب راکړي د پاکستان په مقابل کې چې لوبېدلې په د جمهوریت شلو کلو کې څنګه وو، بیا به داسې دا نور ګاونډیانو باندې لنډ نظر واچولو مثلا ایران او منځنۍ اسیا یا چین سره. د افغانستان بهرنی سیاست په دغه نیمه پیاله‌ای که کله چې په افغانستان کې جنجال راپیښ شو، ما مخکې ویل چې مختلفو نظامونو په راتګ سره مختلف استقامتونه درلوده، خو افغانستان نه د پاکستان مقابل کې څنګه و؟ د پاکستان مقابل کې ثبات درلوده د افغانستان بهرنی سیاست؟ د پاکستان په وړاندې هغه چې مخکې اشاره وشو، د افغانستان سیاست نړیوال نظامی ائتلاف د حضور په وخت کې دوه گونه استقامتونه درلوده. نړیوال نظامی ائتلاف نه غوښتل چې پاکستان ناراضه شي، او له بلې خوا غوښتل چې په پاکستان کې یو څه تحرکات د حکومت په وړاندې رامنځته شي. خو پاکستان د دغه څه شی د پیشرو پالیسي په بنسټ باندې نړیوال نظامی ائتلاف ته دومره جنجال د افغانستان په داخل کې ایجاد کړ چې امریکایان دې ته اړ شو چې وروسته د 40 کاله جګړې نه د طالبانو سره په دوه کې کینی او د دوه موافقتي لاسلیک کړي او خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. په هر حال په هغه وخت کې د افغانستان سیاست بهرنی سیاست د مغز چې ما مخکې ویل د امریکایانو په لاس کې و. دغه لاسپوڅي حکومتونه هیڅ څه شی نه درلوده. تاسو ته معلومه ده چې نو امریکایانو به ولې غوښتل استاده چې امریکایانو به ولې غوښتل چې افغانستان د چین سره او له ایران سره چې یا روسیې سره چې د امریکا سیالانو ډیر ښه روابط لري، د افغانستان او د منځنۍ اسیا روابط ډیر ښه وو په د جمهوریت په وخت کې د ازبکستان سره، ترکمنستان سره، تاجکستان سره، خپل له قزاقستان او اخواته له روسیې سره، چین سره، ایران سره. ولې به امریکایانو دا غوښتل؟ د دې لپاره ښه وو چې اصلا مخکې اشاره وشو د افغانستان بهرني سیاست امریکایانو په لاس کې وو او امریکایان غوښتل چې افغانستان د مختلفو د سیمې هیوادونو د یوې خوا او د سیمې هیوادونو له باندې د بلې خوا ښه اړیکې ولري. امریکایان په دې باندې ښه پوهېده که د چین و روسیه او ایران دغه هیوادونه چې په سیمه کې قرار لري د افغانستان دیپلماتیک او سیاسي مناسبات خلپل شي او خراب شي، ډېر امکان لري چې د پاکستان نه اضافه نور هیوادونه د افغانستان په جګړه کې په نیابتي جګړه کې ورګډ شي او فضا د امریکا د نظامی حضور دپاره ګډوډ کړي او امریکا دې ته اړ کړي چې ژر تر ژره خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. تاسو ته معلومه ده چې وروسته له دې چې په بن کې کنفرانس دایر شو، د بن په کنفرانس کې د دې لپاره چې امریکایان وکولی شو یوازې د پاکستان سره تصفیه حساب وکړي، یا په بل عبارت هلته آسیای مرکزی خواته خپل پام واړوي، زیات کوشش وکړه چې ایران چې مخکې له امریکا سره په ټکر کې و، تقابل کې و، راضي وساتي. په لومړی کابینه کې چې د
بون کنفرانس نه ورسته جوړ شو د اتکل 10 وزارتونه 14 وزارتونه اهل تشیع ته وسپارل شو. دا د دې لپاره چې ایران راضي وساتل شي او ایران د امریکا د ایران چې د افغانستان په ګاونډیتوب قرار لري د امریکا په وړاندې کوم جنجال جوړ ونه کړي. 14 خو نه و استاده په اولو کې لکه چې وزارت وروسته بیا رقم شو 4 او 15 به و ډېر وخت. خپل سوال بیا تکرار وکړئ. زما د مل په 14 خو نه و په موقت حکومت او انتقالي حکومت کې بون کې خو موقت حکومت جوړ شو. موقت حکومت کې خو 14 وزارت د اهل تشیع سره نه و په افغانستان کې، یو وزارت و که بیا وروسته 15 او 4. بله ستاسو خبره سمه ده، خو ورو د اهل تشیع نفوذ کم شو. د دې لپاره چې د افغانستان په دغه قومي شخړې ته لمن ووهل شو او په دغه حساب ځینې نور قومي اقلیتونه هم غوښتل چې خپل ونډه د حکومت په ترکیب کې ترلاسه کړي. صحیح را به شو استاده. اوس دغه وروستیو کلونو ته یا دغه وروستیو 3 کلونو ته یا په مجموع کې راتلونکي ته د افغانستان بهرني سیاست کې هغه مهم اساسات باید کم وي. مثلا له پاکستان سره ښکاریږي به د وروستیو 20 کلونو کې تر لنن نه خواته د وروستیو 20 کلونو کې د ډیورنډ مسله یو اساسي مسله ده. د افغانستان د امنیت مسله په بهرني سیاست کې له پاکستان سره یو اساسي مسله ده. د افغانستان د ترانزیت او تجارت مسله ورسره اصلي موضوع ده. له ایران سره تقریبا د اوبو مسله د افغانستان د بهرني سیاست لسیزو رئیس یو مهم فاکتور او مسله ده او داسې دوه اړخیزې اړیکې مزني اسیا سره اوس د په وروستیو 20 کلو کې د افغانستان د ښو مناسباتو د تجارتي اړیکو او یو بل ته د ضرر نه رسولو برخه چې دا ډیره پیاوړې ده. اوس دغه نن چې موږ ته بحث کوو د افغانستان بهرنی سیاست په کم نظر ګوري، لري نه لري او که لري څه رقم ده او که نه لري څه باید وکړي؟ په دغه طریقه که د طالبانو بهرني سیاست تر یوې اندازې پورې په ښه استقامت را روانه ده. د سیمې هېوادونو سره ښه اړیکې پالي او یوازې پروبلم چې طالبان لري د لویدیځوالو سره دی. منتها زمونږ د بهرني سیاست کې د تاریخ په اوږدو کې وروسته د دې چې پاکستان جوړ شو د ډیورنډ کرښه ناوله سیوري اچولې. د همدې کبله زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې مونږ داسې یو بهرني سیاست چې ډیورنډ کرښه په سیمه ایز یا نړیوال تعاملاتو کې د اجندا یوه برخه داخل شي، په دغه موضوع باندې کار ونه کړو. زه فکر نه کوم چې مونږ د هغه جنجالونو چې پاکستان مونږ ته زیږولی د هغه نه خلاص شو او دغه کار هم زه فکر کوم تر یوې اندازې پورې دغه یو کلک او جدي دیپلوماسي غواړي. کلک او جدي دیپلوماسي په دې معنی چې طالبان خپل اړیکې باید د لویدیځوالو سره ښه کړي. لویدیځوال د قرارینو د داسې څرګندېږي چې غواړي په افغانستان کې یو اسلامي مدرن حکومت جوړ شي او دغه اسلامي مدرن حکومت د نړیوالې ټولنې سره د لویدیځوالو سره له یوې خوا او د سیمې هېوادونو له بلې خوا د ډیورنډ د کرښې په اړه خبرې وکړي.
څو کاله مخکې اتحادیې اروپا په دغه برخه کې یو اعلامیه خپور کړه او وویله چې دغه کرښه په ظالمانه توګه د افغانستان یوه برخه جلا کړې او د سیمې په کچه جنجالونه رامنځته کړي او موږ باید د هغه د حل په برخه کې معقول لارې چارې ولټوو. اصلي خبره په دې کې ده چې تر هغه وخته پورې دا به اروپایي اتحادیې به داسې څه نه خپاره کړي که ځکه اروپایي اتحادیې خو ډېر مهم سازمان ده. زه فکر کوم د اروپا د پارلمان ځینو غړو داسې خبرې ویناوې کړې چې د اروپایي اتحادیه که پر همدغه خبره ما وکړه. د اروپایي اتحادیه د خپل پارلمان له لارې په دغه برخه کې یو اعلامیه خپاره کړې وه. د معنی دا ده چې اروپایي اتحادیه دې ته حاضر دی چې د خپل بهرني سیاست په اجنډا کې دغه ډیورند کرښه شامله کړي. مهمه خبره دا ده چې افغانستان باید تاسې کومه استاد یعنی اروپایي اتحادیې په رسمي ډول خپل اتحادیې او پارلمان اعلامیه نه ده ورکړې. ما لږ تر لږه څه نه دي اورېدلي چې زه په دې مطبوعاتو کې په دې 20 کلو کې تقریبا ښکېل ومه. غړو یې ځینو شخصي نظرونه یې کېدای شي ورکړي او یا یې دا بحث راپورته کړی ځکه که اروپایي اتحادیه یا د اروپا پارلمان دا ډول اعلامیه ورکړي دا خو ډېره لویه خبره ده. یعنې دا د ټولې اروپا نظر څرګندوي. زه فکر نه کوم چې هغوی دې داسې څه کړي وي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان غیر هیڅ کله په دغسې یو مهم مسله کې شخصي خبرې نه کوي. په هغه وخت کې چې دغه خبره وشو نړیوال نظامي ائتلاف په افغانستان کې په جګړه اخته و او غوښتل چې د ډیورند کرښې د حل په مقصد د افغانانو مخصوصا افغان ملیګرایانو ملاتړ او نظر په دغه برخه کې ځان ته راجلب کړي. له همدې کبله زه فکر کوم په هغه وخت متاسفانه سیاسي وده په دغسې یو استقامت روان شو چې موږ دا موقع ترلاسه ونه کړو. په دغه برخه کې په جدي توګه له اروپایي اتحادیې او له دویځوالو سره خبرې وکړو. مهمه خبره دا ده چې تر هغه وخته پورې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی په افغانستان کې یو اسلامي ملي واکمني چې د نړیوالو لخوا د منلو وړ وي او په رسمیت وپیژندل شي رامنځته شوی نه وي، مونږ په دغه برخه کې دغسې اوچت ګام جدي ګام پورته کولی نه شو. او له بلې خوا د ایران سره هم هماغسې چې تاسې اشاره وکړه مونږ د اوبو په سر باندې جنجال لرو، خو طالبان په دې باندې موافقت کړی چې هغه مخکنی قرارداد چې د موسی شفیق د صدارت په وخت کې امضا شوی هغه ته درناوی لري، هغه پلی کوي په دې شرط چې بالاخره ایران ورښت او اوبه وي چې اوبه ورته ورسیږي. او له بلې خوا د اوبه موضوع باران و واورې و څه شي ته اړتیا لري. زه نه پوهېږم دغه ایرانیان ولې کله کله په دغه برخه کې خپل غږ په اعتراضي توګه پورته کوي په دغسې حالت کې چې پوهېږي چې په سیمه کې خشکسالي په دغه څو وروستي کلو کې ډېر اقتصادي پروبلم رامنځته کړي. په هر حال طالبان د دې دپاره چې د دغه جنجال چې پاکستان هر وخت د افغانانو په وړاندې ایجاد کړی د هغه جنجال نه ځان یو لږ لرې وساتي. د واخان لاره د واخان لاره د لارې جوړولو څه شی پلان مطرح کړی او امکان لري هماغسې چې طالبانو نطاق ویلی
د کال د اوسنی کال په وروستي میاشتو کې دغه کار ختم شي او له بلې خوا طالبان آسیای مرکزی له هیوادونو سره د اقتصادي او مواصلاتي او تجارتي الزاماتو او جبر تر تحصیل لاندې خپل اړیکې ښه ساتلې او انشاءالله افغانستان د اقتصادي انزوا نه لرې کېږي، اما سیاسي او دیپلوماتیک انزوا تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي ملي حکومت جوړ ونه شي زه فکر نه کوم چې افغانستان د دیپلوماتیک انزوا نه وژغورل شي او بالاخره رسمیت پېژندنه چې طالبانو اصلي غوښتنه ده د نړۍ په کچه مخصوصا د لویدیځوالو په منځ کې مطرح شي. بلې دې برخه کې غواړم زه د خپله تبصره هم وکړم چې د جمهوریت په وخت کې له پاکستان سره کوم سیاست بهرنی سیاست انتخاب شوی و تقریبا اوس هم هماغه تعقیبېږي. د ډیورند په سر لانجه د ډیورند په کرښه باندې وخت نا وخت جګړې، همدغه رقم ترانزیتي مشکلات، د پاکستان سره تجارت مشکل او یو په بل باندې تورونه. له ایران سره تقریبا ورته روابط ساتل کیږي. د اوبو په سر باندې جمهوریت په وخت کې ایران ډېره لانجه نه درلودله او هلته د کمال خان بند جوړ سو او د هغه وخت ولسمشر غني مخامخ د ایران رئیس جمهور ته ویلي چې په ناسه کې چې نور اوبه مفت نه دي، تیل راکوي اوبه درکوو. په هر صورت باندې بیا هم همغه شوي تړون ته درناوی کېده. منځنۍ اسیا سره کوم روابط جوړ شوي وو هغه اوس هم داسې ښکارېږي چې تعقیب دوام لري او د ټاپي غوندې د پروژو په شروع کېدو سره دا اړیکې دا بهرنۍ اړیکې کېدای شي نور هم پراخې شي. له ازبکستان سره تقریبا ګرمې دي. ځینو نورو هیوادونو هم ویلي دي چې طالبان له تور لیست څخه یا کوم د بندیزونو لیست وو هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه قزاقستان او قرغیزستان دا ویلي دي چې دا به باسي. نو له هغوی سره تقریبا هماغه سیاست دوام لري. له چین سره د افغانستان بهرنۍ اړیکې د طالبانو ګرمې شوي دي او اوس چین ښکیلتیا ډېره زیاته ده. له قطر سره مثلا ډېرې زیاتې پراخې دي. له نور عربي هیوادو سره خو ډېر څه نه ښکارېږي او په مجموع کې د طالبانو د رسمیت نه پېژندلو مسله کېدای شي د همدې باعث شوي چې ډېرو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې نشته. له هندوستان سره هم لیوالتیا موجوده ده او دواړه تقریبا دواړه غاړې هم د افغانستان خو او هم هندوستان په ډیر محتاط ډول باندې په مخ ځي او لیوالتیا شته. یعنې تجارت اوس هم تقریبا په یو کچه باندې سر روان ده او هند بورسونه مثلا افغانستان ته بیا ورکړي دي خو ویزه لا نه ده شروع شوې. نو د واخان کوریډور ته یا لارې ته ستاسو اشاره وکړله. زما خپل چې کوم څومره زه مطالعه لرم دا هغومره مهمه لار نه ده لکه مطبوعاتو کې چې بلل کیږي او مهمه به وي خو دغه موقعیت چې د سیاسي جغرافیایي موقعیت چې دا ډېر پیچلی ده. مثلا دلته 6 میاشتې د طبیعي اورښتونو له کبله دا لاره تقریبا بند دی. بل دا کومه لاره چې جوړیږي دا په خپله د کوز واخان او بر واخان ته د جمهوریت په وخت کې دا کومې ولسوالۍ چې دي د افغانستان حکومت دغه ولسوالیو ته د خدماتو د رسولو دپاره دا لارې شروع کړې وې چې وروسته د طالبانو حکومت د دې دوام کړی ده. اوس داسې تصور کېږي چې چین سره له دې لارې راکړه ورکړه کېږي. له واخان نه د چین تر هغو لارو پورې چې قزاقستان ته اوښتي دي او قرغیزستان ته اوښتي دي یا د سپیک خواته د پاکستان خواته اوښتي دي تر دې پورې کافي 200 کیلومتره داسې صعب العبور غرونه او په واورو پوښلي دښتې موجودې دي چې هلته کېدای شي په ډېرې سختۍ سره له دغې لارې نه تجارتي راکړه ورکړه په افغانستان کې ووسي. او چین ښکاره ویلي دي چې لیواله نه ده له افغانستان سره د واخان له لارې نه اقتصادي راکړه ورکړه وکړي. چین په سپیک باندې د پاکستان سره کوم اقتصادي کوریډور ده شاوخوا 80 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده او دارنګه د ون بیلټ او ون روډ یا دغه د یوې لارې یو کمربند کم سړک چې ده د قزاقستان او ازبکستان او ترکمنستان او ایران ته داخليږي غواړي افغانستان دغه لارو کې ور داخل سي. په هر صورت باندې ځینې اقتصادي شنونکي دا هم وایي چې
افغانستان که د واخان کې پانګونه کوي یوازې د چین سره د راکړې ورکړې دپاره زموږ دپاره ګټه لري که منځنۍ اسیا ته یا پاکستان ته له دغې لارې منځنۍ اسیا ته د وسلېدو لار ورکول کېږي دا د افغانستان په زیان باندې ده. په هر صورت باندې ډېره زیاته مننه استاذه. راتلونکی د افغانستان څه ډول په نظر درځي؟ د افغانستان بهرنی سیاست ثبات موندلی شي؟ د افغانستان بهرنی سیاست ثبات طالبان پورې اړه لري چې آیا طالبان دې ته حاضرېږي چې وروسته د درې کلونو نه چې سرپرست حکومت په افغانستان کې واکمني چلول، هغه سرپرست حکومت ته د پای ټکی کېدی یو قانوني حکومت د یو اساسي قانون په چوکات کې جوړ شي او بالاخره د افغاني حکومت د رسمیت پېژندنې لاره خلاصه شي. زه فکر کوم چې په اوسنۍ حال احوال کې په دې کې شک نشته چې طالبان ډېر زیات باسي چې د سیمې هېوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. قزاقستان خو تر یوې اندازې پورې طالبان هم حکومت په رسمیت هم پېژندلی، چین هم په دو فاکتو ډول په رسمیت پېژندلی. منتها طالبان حکومت د لویدیځوالو سره پروبلم لري. دا د دې لپاره چې لویدیځوال نیکه مرغه پر ځینې ارزښتونو باندې غواړي چې د نړۍ په کچه دیپلوماسي وچلوي. دغه ارزښتونه او بشري حقونه، د ښځو حق، د جنکیانو د تعلیم حق او دغه شیان دي چې متاسفانه په دغه درې کاله کې په افغانستان کې هماغسې چې توقع کېده هغه ته پاملرنه نه ده شوې. نو د ایران ویلی شو استاذه چې اوس هم یعنی استاذه ویلی شو چې اوس هم په دې دریو کلو راهیسې د افغانستان بهرنی سیاست د نړیوالو زبرځواکونو د سیاستونو تر اغېز لاندې دی. نشي کولی افغانستان خپله مستقل روابط له لرې پرتو هیوادونو نږدې هیوادونو سره په هغه ډول باندې چې د افغانستان توقع ده لکه د یو رسمي دولت او د رسمیت پېژندل سوي دولت په توګه باندې ټینګ کړي. ګوره دغه کله چې موږ استقلالیت و خپلواکي وایو، دغه خپلواکي نسبي مفهوم لري. نسبي مفهوم په دې معنی چې هېڅ یو هېواد په اوسنۍ نړۍ کې دا دعوا کولی نه شي چې په بشپړه توګه پرته له دې چې د نورو هېوادونو تر تاثیر لاندې را نشي استقلالیت و خپلواکي ادعا وکړي. ها په دې کې شک نشته چې د خپلواکي دغه درجات یو هېواد د بل هېواد سره تفاوت لري، خو متاسفانه افغانستان په ټیټه کچه کې قرار لري. د دې لپاره چې په اقتصادي لحاظ همدا اوس که دغه بهرنۍ مرستې، اقتصادي مرستې، بشري مرستې افغانانو ته نه وي، افغانستان خلک د دې جنجال سره مخ کېږي. نو په دې حساب زه فکر کوم چې افغانستان باید یو ملي حکومت په جوړېدو سره د ټولو د سیمې د ټولو هېوادونو سره خپل اړیکې وپالي او د بلې خوا هغه نیمګړتیا چې د اوسنۍ حکومت او د غربي هېوادونو ترمنځ موجود دی هغه رفع کړي. هماغسې چې ما مخکې اشاره وکړې غربي هېوادونه په ارزښتونو باندې خپل عفو غواړم د غربي هېوادونو بهرني سیاست ارزښت محوره ده. حال دا چې د سیمې هېوادونه
بهرنی سیاست با ارزشونو باندې دومره اتکا نه کوي دغه پراتیک دغه پراگماتیزم ته ګوري ما مخکې اشاره وکړه دغه تجارتی مواصلاتی اقتصادی الزامات چین ایران روسیه قزاقستان و مرکزی آسیای بودن دی حل کوي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي اما هیڅ کله دغه هیوادونو د چارواکو د خولې نه ما نه ده اورېدلې چې خپل اړیکې د جنکیانو خپل اړیکې د طالبانو سره د جنکیانو مکتبونو د خلاصونو د ښځو د حقوقو د مراعات سره وتلي همدې کبله یعنی تاسو وایئ چې لویدیځ کې او لویدیځ په دې ارزښتونو باندې تاکید کوي لکه هغه د بشر حقونو مسایل دي بلې مال تاسو وایئ چې د لویدیځ هیوادونو ته په بهرنیو اړیکو کې یا په بهرني سیاست کې له افغانستان او نورو هیوادونو سره ارزښتونه مهم دي لکه د بشر حقونه دي نړیوالو میثاقونو کنوانسیونونو ته درناوی ده ویلې سیمې هیوادونه ارزښتونه پسې نه ګرځي ارزښتونه پسې نه ګرځي خو په دغه برخه کې که مونږ داسې قضاوت وکړو پرتله وکړو چې د کوم هیوادونو د سیمې هیوادونو یا د لویدیځ هیوادونو سیاستونه زموږ په ګټه ده دواړه په ګټه ده خو منتها دغه ارزښتونه باید د پامه ونه غورځول شي مننه زیاته او وروستۍ پوښتنه مې دا ده استاده که دغه اوسنی حالت دوام وکړي د افغانستان سیاسي انزوا همدغسې روانه وي د سیمې هیوادونه صرف د ځینو تجارتي اړیکو او د خپل ځاني خوندیتوب په خاطر باندې له اوسنۍ واکمنو سره راشه درشه یا اړیکې ولري خو په رسمیت په هغه ډول چې دوی غواړي نه یې پېژندلي که دا حالت دوام وکړي افغانستان کومې خواته ځي که دغه حالت دوام وکړي زه فکر کوم ورو د مختلفو هیوادونو د سیمې هیوادونو د یوې خوا او د سیمې نه لرې هیوادونو له بلې خوا چې د طالبانو سره په عقیدوي او فکري تقابل کې قرار لري امنیت د افغانستان په دننه خلبل کیږي مونږ ولیدو چې پرون دغه هزارگان تقریبا 40 نفره په دغه څه شی کې ووژل شو دا سیمې یا د سیمې نه لرې هیوادونو د توطئه او دسیسې پر بنسټ باندې ډېر امکان لري چې په افغانستان کې امنیت له منځه لاړ شي او ورو د طالبانو واکمني کمزوري شي او طالبان تر نامعلومې مودې پورې په دیپلماتیک او سیاسي انزوا کې قرار ولري نړۍ غوښتنه د افغانانو غوښتنه بیخي واضح و روشن او د افغانانو په ګټه دی قانون افغانستان باید قانون اساسی ولري افغانستان باید یو منل شوی قانوني حکومت جوړ کړي خلکو سره د حکومت اړیکې او تعامل رامنځته شي په دې معنی چې حکومت د خلکو په وړاندې مسؤلیت ولري دغه ارزښتونه نړیوال ارزښتونه دی او مونږ د هغه نه هیڅ کله تېرېدی نه شو که طالبان ښه دغه درې کاله ډېر کافي وخت و چې طالبان په دغه مسایلو کې پام اړولی وای اما متاسفانه تر اوسه پورې مونږ نه اساسي قانون لرو او نه هغه ارزښتونه چې افغانان غوښتنه لري او بهرنیان غوښتنه لري هغه ارزښتونه مراعات شوي په هر حال زه فکر کوم چې
په اقتصادي لحاظ تر یوې اندازې پورې د طالبانو دغه دیپلوماسي د سیمې د هیوادونو په مرسته په ښه استقامت را روانه ده. او په ځانګړې توګه کله چې تاسې اشاره وکړه چې هغه لاره چې واخان سیکیانګ چین ایالت سره نښلوي تر لاس لاندې ده او د اوسنی کال په وروستي میاشتو کې امکان دی ترسره شي. که دغه پروبلم د واورې پروبلم و یخ په سالنګ لاره کې هم موجود و، خو زموږ تجارت اصلا د ونې په میاشتو کې زیاتره د دې لپاره چې دغه میوې و سبزیجات بهر ته صادر شي مطرح کیږي. نو له همدې کبله د واخان لاره هم زموږ دپاره یو غنیمت ده. یو له بلې خوا چایبهار بندر چې د هندوستان په مرسته، البته هندوستان په دغه برخه کې خپل ګټې ویني چې مرکزي اسیا ته لار پیدا کړي، دغه هم د هغه لاره چې پاکستان بندوي یو الټرناتیو ګرځېدی شي. زه په اقتصادي لحاظ د طالبانو پالیسي و سیاست په ښه استقامت ګورم، اما په دیپلوماتیک و سیاسي لحاظ طالبان له ځینې مختلفو پروبلمونو سره مخ دی چې باید د هغه حل لارې ولټوي، او د حل لارې هم دا دی چې افغانان یو بل سره په تفاهم کینی، لویه جرګه دایله شي، نوی اساسي قانون جوړ شي. د نوی اساسي قانون په جوړېدو کې البته نوی حکومت رامنځته کیږي، سرپرست حکومت عمر ته د پای تکې کېښودل کیږي او موږ بالاخره د سیاسي ثبات او امنیت خاوند ګرځو. ډیر تشکر استاده. بالکل داسې ښکاریږي په نړیواله سطح باندې ستر بدلونونه په سیاسي برخه کې را روان دي. د افغانستان په تړاو تاسو د امریکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو وروستۍ مناظرې نه آګاه یاستئ چې مثلا دواړو کاندیدانو هم کاملا هاریس او هم ټرمپ د افغانستان په اړه باندې توندې څرګندونې درلودلې، یو بلې متهمولو سره. حتی د کاملا هاریس خو یو ځل بیا په 3 کلونو کې په دومره لوړه کچه چې اوس د ولسمشر مرستیاله هم ده او راتلونکې کاندیده ده، د طالبان یو ځل بیا ترهګر وبلله. او د ټرمپ معاون ویلي دي پرون رسنیو ته تازه د خبرونه راغلي چې که دوی واک ته ورسېدل افغانستان ته د بشري مرستو په نوم باندې دا کمې پیسې روانې دي، هر هفته کې لسګونه میلیون ډالر دا بندوي. نو په نړیواله کچه باندې ستر بدلونونه روان دي. د طالبانو لپاره کوم فرصت په 2021 اخرو کې د 22 په لومړیو کې په اروپا کې مهیا و ځینې سفرونو ته زمینه برابره کړله، ناروې ته، ځینو سویس ته، ځینو نورو هیوادونو ته. ښکاریږي چې هغه هم اوس بند شوي دي. د سیمې د هیوادونو سره روابط د بهرني سیاست په برخه کې شته، او لکه څنګه ستاسو ورته اشاره وکړله هغه تر ډیره د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس دي چې دواړه هیوادونه یا تجارت سره غواړي وکړي، یا راکړه ورکړه وکړي، یا پروژې سره عملي کړي، یا د سیمې هیوادونه د خپل امنیت په خاطر باندې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې پالي. او له پاکستان سره خو هم داسې ښکاریږي چې ورځ په ورځ کړکېچ زیاتیږي. له بعده مرغه د جمهوریت په وخت کې هم همدغسې وو او پاکستان سره تل روابط خړپړ پاتې سول. اوس د طالبانو د حکومت روابط هم د هرې ورځې په تېرېدو سره له اسلام آباد سره کړکېچن کیږي. په هر صورت باندې په دې هیله چې افغانستان د بهرني سیاست له اړخه لږ تر لږه یو داسې استقامت پیدا کړي چې خپل ملي منافع هم په سیمه کې خوندي وي، هم په نړۍ کې، او د دغه منځوي حالت نه ووځي. او لکه څنګه ستاسو ورته اشاره وکړله اساسي قانون ولري چې د بهرني سیاست هغه مهمې کرښې پکې ترسیم شوي وي چې اوس هغه هم نشته. له تاسو څخه په درنښت استاده د نن بحث همدلته پای ته رسوو.